ننګرهار کې د قانونو چارو هر اړخیزه څارنه ورزونه کیږي. د ننګرهار مرستیال والي مولوي غلام الرحمن حیدري سره د قانون او پټرولیم وزارت مالیې او اداري معین مولوي حسام الدین صابري په مشرۍ پلاوي په دې ولایت کې د قانونو چارو هر اړخیزې څارنې او ورزونې په موخه ولیدل. له پاکستانه تازه هیواد ته راستنه شوي کډوال وایي پاکستاني حکومت ورسره بد چلند کاوه او حتی په آزاد ډول ترې نشول ګرځېدلی. دوی وایي د راتګ پر وخت لاره کې هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ وو او پر وخت یې کارونه نه ورخلاصېدل. ننګرهار میشتي وایي یو شمېر هټیوال او سوداګر د توکو وزنونه کموي او بیا یې په ښاریانو پلوري چې تر ډیره ورسره ولس له ستونزو سره مخامخ دی. دوی د عدلي ریاست په مشرۍ د څار له کمیسیون مننه کوي چې وخت پر وخت وزنونه څاري. بلخوا بیا دیني عالمان د توکو پلور کې د وزن کمول چل او دوکه ګناه کبیره یادوي او دغه چاره حرامه بولي. د جلال آباد ښاروال وایي په 1404 لمریز کال کې 680 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي وو چې تیر 1403 کال ته یې 142 میلیونه افغانۍ عواید ډیر او د ښار بیلابیلو سیمو کې پرې اساسي پروژې پلي شوي. جلال آباد ښاروال قاری بسم الله بلال دغه څرګندونې د تیر لمریز کال د لاسته راوړنو حساب ورکونې په ولسي غونډه کې